أشكو إلى وأدمعي حر سكوب أشكو إلى الله الكروب وأدمعي حر سكوب ألول بالصبر الجميل وحكمة الدهر الدؤوب يا قلب لا تحزن على صحبي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ګران دوستانو، هیله لرم چې روغ جوړ او صحت جامع او پرتن وي. د هر څه نه مخکې دوستانو که چېرته تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه چې موږ هره ورځ په دا چینل کې داسې ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډ کوو چې زموږ هره ویډیو تاسو ته پر وخت در رسي. دوستانو دارنګه دوستانو نننۍ ویډیو هغه د کین ماسټر په اړه کې دا چې کین ماسټر موږ تاسو څنګه او د کوم ځای نه او په څه طریقه هغه را ډاونلوډ کو. دوستانو دا ډېر یو ښایسته کین ماسټر دی چې کوم تاسو درخوایم دوستانو هغه دکتور کین ماسټر دی. تاسو به ډېر خوښ شئ دوستانو، ډېر ښایسته کین ماسټر دی. نو تاسو به راشئ کروم براوزر ته. دوستانو دا کروم براوزر تاسو پیژنئ، دلته به تاسو په سرچینګ کې دغه کین ماسټر ورکړئ. تاسو یې نه دغلته دغه سرچینګ کې به ورکړئ. ما مخکې نه سرچینګ کې ورکړی، دغه به تاسو دغه صفحه دغه تصاویرو له به راشئ، دغه ځای له به راشئ. دوستانو دلته به تاسو ته د کین ماسټر باره کې مختلف تصویران او مختلف رنګونه راوړئ. همدې کې به دوستانو تاسو کته راشئ، دلته به تاسو دا تاسو کوم یو وینئ دغه تور او سور دغه باندې به تاسو کلیک کړئ. دوستانو دلته چې کله تاسو راغئ دې صفحې ته، دلته به تاسو دغه تماشا چې لیکلی په دغه باندې به کلیک وکړئ. دوستانو په تا چې تاسو کلیک وکړئ انتظار به وکړئ، تاسو ته به دغه صفحه راشي ویډیو لاندې. دوستانو هغه تاسو وینئ، دلته د لینک دی، د کین ماسټر لینک دی. دغه لینک به تاسو دوستانو د دې نه کافي کوئ. هغه تاسو درخوایم چې هغه لینک کوم یو دی دوستانو. نو دغه دی دوستانو، دغه تاسو وینئ دغه لینک په هغې به تاسو کلیک کړئ. دوستانو نو دغه به تاسو یو بل صفحې ویب سایټ ته بولئ. دوستانو لږ انتظار به وکړئ، دغه صفحه موږ ته تر څو کولا وشي. نو دوستانو کله چې په دغه باندې تاسو کلیک وکړئ، تاسو به دغه صفحه کولا وشي. په دې صفحه کې به تاسو کته راشئ، دارنګې دا صفحه تاسو ګورئ. دوستانو کته چې راغلی دلته به ډاونلوډ لیکلی هغه زه ګورم ډاونلوډ کوم ځای کې دی. دلته ګورئ دغه ډاونلوډ یې لیکلی دوستانو. دغه یې نه دوستانو دغه په دې شین خط کې چې تاسو ته کوم ډاونلوډ لیکلی دغه تاسو یې دوستانو تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ. دغه تاسو کلیک وکړئ، تاسو به دغه صفحه راځي، دلته به جمع ووایي. دوستانو دغه صفحه به تاسو دلته دغه کوم زیب نښان چې دوستانو دغه ډاونلوډ نښه پې ورکوي، په دغه به تاسو کلیک کوئ. په دې کله تاسو کلیک کړئ انتظار به وکړئ. دوستانو نو لوډینګ شروع شو. دوستانو دلته به تاسو بارګري ووایئ، تاسو په همدغه فایل باندې را ډاونلوډ کړئ، دلته به قبولي ووایئ. دوستانو نو تاسو به انتظار وکړئ. د کونج کې تاسو وینئ دوستانو دلته دغه باندې تاسو کلیک کړئ، تاسو ته ښایي چې روان شه که نه. نو دغه چې تاسو کلیک وکړئ دوستانو دلته تاسو وینئ چې دا تقریبا هغه 88 میګا بایته دی. دوستانو دا هغه میګا بایته دی، دا به دا ډاونلوډ کېږي. نو تاسو وینئ دوستانو هغه ډاونلوډ شروع شه. نو موږ به لږ انتظار وکړو چې دا ډاونلوډ ویډیو په ودرو، دا ډاونلوډ قریبه شي. نو بیا به تاسو ته موږ ویډیو چالو کړو. دوستانو ویډیو موږ دې کې هغه ودرو. دوستانو نو انتظار به وکړو. دوستان تاسو وینئ دغه قریبه شه، هغه واویا ته ورسېده، اتاویا دا دوستان دا ډاونلوډ شه. کله چې دا ډاونلوډ دوستان ته به تاسو کلیک وکړئ، تاسو ته به دغه صفحه درکړي. دوستانو دا تاسو وینئ دکتور هغه کین ماسټر دی. دلته به تاسو په نصب باندې کلیک وکړئ، دغه کونج کې کښېنئ. دوستانو لږ به انتظار وکړئ تر څو دغه نصب شي. نو انتظار وباسو دوستانو، چونکې ما بل کین ماسټر هغه په صفحه باندې نصب دی. نو شاید ګوره دوستان تاسو ویله چې دغه نصب نشه، ولې چې دلته موږ په صفحه باندې یو بل هغه نصب دی چې تاسو ته درښیم. کین ماسټر چې یو نصب وي نو بل نه نصب کېږي. تاسو دا یې دوستانو دلته ما سره بل نصب دی. اگر که دا زیړ دی او هغه تکتور دی او دوستانو ډېر یو ښایسته کین ماسټر دی، چونکې دې کې ما سیټینګ برابر کړی، انټرنیټ ته پروګرامونه ډاونلوډ کړي. نو فلحال زه دغه کارومه دوستانو. نو هیله لرم دوستانو چې زموږ ویډیو خوښه شوي او زموږ ویډیو لایک کړئ، نشر یې کړئ د نورو دوستانو سره دوستانو، تر څو د دې ویډیو څخه ګټه واخلي، دا کین ماسټر ډاونلوډ کړي، تر څو موږ د کین ماسټر هغه کورس هغه درس شروع کړو. دوستانو هغه به ډېر مفید انشاءالله. تاسو به دا فلمونو کوم چې خلک یې جوړوي، نړۍ جوړوي، دا ټول طریقې به دوستانو تاسو ته په دې کین ماسټر په باره کې په دې کورسونو کې په دې ویډیوګانو کې تاسو ته ښیم دوستانو. نو تاسو به دې نه ډېر فایدهمند شئ دوستانو. نو هیله لرم چې ویډیو خوښه شوي وي. د بلې ویډیو پر د الله په امان په مخه مو ښه.
نقرأ سورة الإسراء.